چېرته دی ووایه. څوک وه؟ څوک وه؟ څه خبره ده؟ دا ته څه کوې ها؟ څوک وه؟ مانه پوښتنه کوې؟ څوک وه؟ پلار دې و؟ څوک وه؟ تو څوک ښایې کمکله؟ څوک وه؟ زه وم، هو زه وم. ارامه شوې؟ ارامه شوې؟ څوک وه؟ تاسې لیوني یې څنګه؟ ها مازه مو خراب شوي. څوک وه؟ چې بهر ته سفر کوئ د عزیزي بانک ماسټر کارت ځان سره ولرئ او سفر نه خوند واخلئ. د عزیزي بانک د ماسټر کارت نه په ګټې اخیستنې سره تاسو کولی شئ له 162 نه زیاتو هېوادونو کې ګټه پورته کړئ. د نړۍ د ټولو هېوادونو د صرافۍ ماشینونو له لارې له خپل حساب څخه پیسې واخلئ. د رستورانت بل تادیه کړئ. له پلورنځیونو څخه پیرودنه وکړئ. د عزیزي بانک ماسټر ډیبټ کارت سره ستاسې بانکي حساب ستاسو په جیب کې وي. دا یوازې ماسټر کارت نه دی بلکې زما بانک دی. د عزیزي بانک ماسټر کارت یو نړیوال اعتبار. عزیزي بانک ټولو د اعتماد وړ بانک. د 1991 کال د ولسمشرۍ کاندید نوم ثبتونه. د ولسمشرۍ د ټاکلو لپاره نوم ثبتونه د 1991 کال د جدي له لومړۍ نېټې څخه تر 12 نېټې پورې کېږي. درخواست کوونکی باید اړوندې معلوماتي بستې د قوس 23 څخه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له مرکزي دفتر څخه ترلاسه کړي. د جمهوري ریاست کاندید باید مسلمان د افغانستان تبع او له افغان مور او پلار څخه زېږېدلی او د بل هېواد تابعیت ولري. د 1990 کال د حمل تر 21 نېټې پورې 40 کلن شوی وي. د بشري ضد جرمونو او جنایت په ترسره کولو او یا مدني حقوقو څخه په محرومۍ نه وي محکوم شوی. په دوو دورو کې د ولسمشر یا د هغه د مرستیال په توګه نه وي ټاکل شوی. خپل نوم یې د رایې ورکوونکي په توګه ثبت کړی وي او په شرایطو برابر د 1000 کسانو حمایت ولري. که په دغو معیارونو برابر یئ او د ولسمشرۍ لپاره ځانونه کړي کوئ نو بسم الله کړئ. دا تور صحیح دی. ته کوم بله چېرته دی؟ ها زوی مې چېرته دی؟ څوک وه؟ مور دې به پوه شوې؟ مور دې به
شوه چې څوک و؟ څوک و؟
دې چمتو کړي. دا دې په غاښو ووهه تر څو چې ډاکټر ته چې درد به دې خلای شي. غوښتل مې ووایم چې په کراره یې په غاښ ووهه خو تېر شو. سوازم وروره سوازېږم. تودوخه څه له منځه وړي ته پوهېږې ها؟ تودوخه کله هم دا ګرم چای له منځه وړي، بیخي د دې چای په څېر. په ګرمۍ کې که یخي اوبه وڅکې نور به هم تږی شي، خو که دوه پیالې ګرم ګرم چای وڅکې نو بیا به هېڅکله تږی نه شي. او واقف وروره همداسې خبره ده. ځینې وخت ساړه هم همداسې وي. که ساړه دې وشو لاسونه دې واوره کې کېده او واوره چې د هغه یخوالو لاسو ته ډېره ګټه لري. لاسونه ګرموي. هو همداسې ده. ژوند دی. خدای خپله د هر کار په حکمت ښه پوهېږي. کله کله د اور په وسیله اور مړ کوي، کله هم د سړو په وسیله لوی یخونه ماتوي. هسې هم د یخنۍ وروسته یې ختم سوځېدل دي. یو وخت به خلکو ویل، ما په سترګو دې لیدلي، خو په کلي کې به خلکو ویل یوه شپه هوا دومره سړه شوې وه چې د یو کس د اس ګاډۍ سوځېدلې وه. نه پوهېږم چې رښتیا ده که دروغ، خو په ارض روم کې به ډېر ساړه وه ورور جانه. لاسونه به مو له ډېرو ساړو نه سوځېدل. کله کله ځینې شیان همداسې سرچپان وي. د ملګري وار شوی ګل هم د سړي سر ماتولی شي. دا هم همداسې یو شی دی. دا دې پورې اړه لري چې ملګري دې څه کوي. حضرت خضر د یوې کښتۍ منځ سوری کړ. موسی علیه السلام وویل حضرت خضر ته څه کوئ؟ کښتۍ ته زیان رسوئ؟ په داسې حال کې خضر ورته وویل کله چې ما سره ګرځې له ما نه به هېڅ کومه پوښتنه نه کوئ. خو بیا هم د موسی طاقت ونه شو. پوښتنه یې وکړه ولې؟ ځکه چې موږ انسانان یو، هر څه د عقل او منطق په اساس سرته رسوو. خو وروسته هغه د دې کار په حکمت پوه شو. خو زه پوه نه شوم. یعنې که ښه ملګری دې تا په تبر هم ووهي، ته هېڅ هم مه ورته وایه، هېڅ پوښتنه هم ترې مه کوه. کېدای شي کار کې پټ حکمت وي. بیا به ورته ووایې چې وروره یو ځل بیا مې هم ووهه. ملګرتوب همداسې یو څه دی. میناکه زه باید اوس لاړ شم. وروره داسې چېرته ځئ؟ د خوړو لپاره یو څه درته راوړم. مننه که غاښ مې درد کوي، څه نه شم خوړلی. سمه ده وروره، خپله پوهېږې. په کراره په کراره په کراره. راځه ملګریه، راځه راځه راځه، هله مخکې شه. په کراره په کراره. په ځان پام کړه. هله لورې، مخکې له خوبه خپل ورور ته دعا وکړه. خدایه ته دا کیف کاکا زوی فاتح سره مرسته وکړه. هغه زما ډېر خوښېږي ورور مې دی. هغه پسې ډېره خفه شوې یم. ډېره ډارېږم چې په هغه باندې کوم څه ونې شي. هغه هم زما په څېر یو ماشوم دی او ته هم پوهېږي چې هغه زما په څېر ډېر ضعیف او ډېر عاجز دی. هغه سره مرسته وکړه. هغه بېرته موږ ته راورسوه.
روانه کې سمه ده. لور دې راواخله او راځه چې لاړ شو. چېرته؟ ومې ویل پوښتنه مه کوه. خو ولې؟ وګوره تاسې په ځینې خبرو نه پوهېږئ. ژوند ته موږ وخت دی. ته او ماشوم دی لږ تر لږه د یو څو ورځو لپاره نجیب امر صاحب کره ووسئ. امکان نه لري. حلیمې ولې زما په خبرو نه پوهېږې؟ سرګر صاحب زه ستاسې په خبرو هېڅ نه پوهېږم. وګوره چا چې نن ستا موبایل ته زنګ وهلی و که نه د غونډې په وخت کې چې زنګ وهلی و بیا چې د خپل موبایل ما ته راکړه. هغه څوک و؟ هماغه دی چې زما زوی تښتولی. څه؟ نو دا چې ستا شمېره ورسره ده بیا کولی شي تا ته او یا هم ستا ماشوم ته زیان ورسوي. لږ څه لږ یو دوه ورځې په یو خوندي ځای کې واوسئ. خانم ورمې مور دی هغې باندې د ترور لور د پام کوي. فکر نه کوم چې هغې ته زیان ورسوي. خانم ما نه غواړي چې خپله یوه خوندي ځای ته لاړه شم او مور مې همدلته پرېږدم همداسې. هو ته او ماشوم دی. که مور مې را سره نه وي فکر کوئ چې زه ځان خوندي احساسولی شم؟ بخښنه غواړم. نه کېږي. حلیمې ته ولې نه پوهېږې؟ د لور لپاره دې وکړه د ځان لپاره دې نه. نه هېڅکله هم نه. کومه بله خبره لرئ؟ ښه شوه. چې دروازې سره دې باید پیرو وکړم. سرګر صاحب تاسې څه وخت راغلي یئ؟ هېڅ خبره نه شوم. هېڅ نه یم تللی. ټوله شپه دلته دی؟ یعنې پیره مو کوله؟ د ترور لور به دې راشي. لور دې هم راواخله چې لاړ شو. دا شي ورېندارې دوکان ته ځو. ماشوم به دې هلته پرېږدي. ښه سمه ده. مهرباني وکړئ سبا ناری وخورئ. مننه موږ ډېر وخت نه لرو. باید زر لاړ شو. سمه ده. څه ووایو؟ هغوی خو نه پوهېږي چې هغه برم ته شوی دی. په هر حال راځه چې ځو. بله هېڅ چاره نشته.
سبا نری نه شو کولی؟ البته مهرباني وکړئ کښېنئ. سهار وخت مې چې ولیدی حیرانه شوم چې کوم څه خو به نوي شوي که نه؟ نه څه به شوي وي؟ ښه دا ماشومه روغتون ته بیایي که څنګه حلیمې؟ په اصل کې مونږ غوښتل تاسې ته یې پرېږدو. تاسې به پرې پام وکئ. نه پوهېږم کېدای شي درته مزاحمت وکړي. والله رئیسه هغه ده، هېڅ خبره نه ده، دوکان به له برکته شي. ښه ده خو فاتح په کور کې پاتې کېږي؟ فاتح لږ شو خلک دی ورېندارې، یعنې دلته به زړه په څنګ شي. خدای پوهېږي اوس به چېرته وي. ماشاءالله 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 دې مې پته مونږ به هم لاړ شو ماشومې. تاسو خو ویل سبا نری خورئ؟ رښتیا سهار په خیر. سهار په خیر. سهار په خیر. څوک دلته وینو؟ څوک راغلي دي؟ راشه راشه راشه. څنګه یې وروره؟ نن دې کومه نوې سیدي له ځان سره نه ده راوړې؟ خوږې ماشومې. زه ځم. که زمونږ د راتګ له امله زه بیا ښه نو زه هم له تاسې سره ځم سرګر صاحب. تاسې خو ویل چې سبا نه راخورئ، هر څه چمتو دي. بخښنه غواړم خو یو بل وخت له خیره. زه هم سرګر صاحب یوازې نه پرېږدم. دا څومره ښکلې شوې نجلۍ. د دوی په منځ کې کومه خبره شته؟ سره نږدې شوي. خورې دا خبره له کومه شوه بس که نو؟ نه که داسې خبره نه وي کومه بله خبره ده. کیف ډېر عجیبه ښکارېده. ته دې ته وګوره څومره ښه ده. ته څومره ښکلې، ته څومره خوږه او نازولې. ټکسي کې لاړ شو؟ اړتیا نشته سرګر صاحب، مینې بس کې به لاړ شو. لږ وړاندې تمځای شته. سمه ده. وبخښه حلیمې. استغفرالله. پوهېږې پرون شپه ستا له امله زما ځینې غاښونه مات شول. همدا اوس ورشه بانکي حساب دې وګوره. ته زما خبره اورې؟ وخت دې ډېر لږ دی، زر کوه. که غواړې په رښتیا پوه شې نو همدا اوس د بانک په ATM کې خپل بانکي حساب کنټرول کړه. تا ته نږدې یو ماشین شته، ښي خوا ته دې وګوره او ورشه. ته ما هره شېبه سارې څنګه کم عقلې؟ لږ وخت پاتې دی چې په رښتیا پوه شې. زه به له ATM نه پیسې وباسم. ته همدلته په تمځای کې په تمه شه. سمه ده سرګر صاحب. سرګر صاحب کومه ستونزه خو به نه وي که نه؟ نه. ستاسې په منځ کې یو خاین شته چې په ټولو کارونو کې لاس لري. که غواړې پوه شې چې څوک دی، هغه چا نه پوښتنه وکړه چې په لومړي ځل یې تا سره خبرې کړي. بلې د افغانستان اسلامي بانک د ویسټرن یونین څنګې ته ښه راغلاست. تاسې کولی شئ د افغانستان اسلامي بانک د ویسټرن یونین له خدماتو په استفادې سره د نړۍ ګوټ ګوټ ته پیسې واستوئ او یا ترلاسه کړئ. د لا چوپړتیا په پار د سهار له 8 د شپې تر 10 بجو د شهرنو څانګې، میرویس میدان، دویم مکرو ریان، دشت برچي او د خیرخانې لومړۍ حصې څانګې کې د ویسټرن یونین غرفې افتتاح شوي او چوپړتیا ته چمتو دي. د افغانستان اسلامي بانک ویسټرن یونین د نړۍ په لر او بر کې د پیسو لیږد لپاره تر ټولو اسانه او چټکه لار. د افغانستان اسلامي بانک د بریا په لور.
وروسته مې دفتر ته راشه. امر مو پر ځای کېږي. همداسې په تمه کېږو امر صاحب. څه خبره ده عاکفه؟ ولې په دې حالت کې؟ یعنې څنګه؟ زما په اندا پوښتنه دې هم پخپله یوه ستونزه جوړوي. بخښنه غواړم چې پرون له غونډې نه پرته له اجازې نه ووتم. بخښنه نه منل کېږي. امر صاحب، هر سزا چې را کوئ را یې کوئ. نیوکه نه لرم، خو داسې زما سترګو ته مو ګورئ. په دې وروستیو کې ستا په چلند کې بدلون راغلی. لږ مخکې هنري زنګ وهلی و. هغې هم دا احساس کړی. هغه څه دی چې له ځان سره پټ کړي هغه ستا کار باندې بده اغېزه کوي. فاتح ناروغ دی؟ نه امر صاحب، دا خبره له کومه شوه؟ وګوره، پرون ټوله شپه مې ستا په اړه فکر کوه. ویل مې چې د دې هلک ستونزه به څه وي. په ژوند کې یو ماشوم لري او یو کار. بخښنه غواړم چې زما له امله بېخوبه شوي یئ. بخښنه دې نه منل کېږي. ما ته اجازه راکوئ چې لاړ شم. سمه ده، لاړ شه. خپل بانکي حساب دې کنټرول کړه. پوه نه شوم امر صاحب. بانکي حساب دې کنټرول کړه. ما واورېدل چې تا ته 50,000 لیرې معاش اضافه شوی د دې وروستیو بریالیو عملیاتونو له امله. 50,000 لیرې؟ خوشحاله نه شوې؟ څه وکړو؟ د پولیسو امتیاز هم دومره دی. مننه کوم امر صاحب. اعصاب مې خراب دي. کومه خبره شوې؟ نه، یو خبر راغلی. د بېړنۍ ډلې کوم غړي ډېر په لوړه کچه رشوت اخیستی له ورانکارو کسانو نه. تاسو وویل؟ سالنملۍ هم اجازه راکړه. دا کار یې ماته سپارلی، د ټولو خلکو بانکي حساب به کنټرول شي. په اصل کې دا خبر چې راغی، څارنوال صاحب زر تر زره وغوښتل چې د ټولو بانکي حسابونه دې وکتل شي. چېرته دی؟ چېرته دی؟ ووایه چېرته دی؟ ته څه کوې؟ په څه چې پوهېږې ووایه. هغوی څوک دي؟ ته څه وایې؟ ته هم په دې کارونو کې ښیل یې که نه؟ هسې هم بل څوک نه شي کېدلی. بس دی، خوشې مې که. ته څه بله یې؟ خوشې مې که. عاکفه، که د ماشومانو په څېر جګړه کوئ او په خبرو نه پوهېږئ، بیا یې دې باندې وکړئ. دا زموږ د کار ځای دی. تیموره، د هغه خبر په اړه په څېړنې دې پیل وکړه. وایي باید بیړه وکړو. لږ مخکې مې پیل کړه امر صاحب. سمه ده، ښه نو زه اوس ځم. اوس پوه شوم چې د بانکي حسابونو کنټرول دی له چا نه پیل کړم. ډېر حیران شوې که نه؟ هر کار چې کولی شي ویې که. سرګر صاحب، د دومره ستونزو سربېره بیا مو همدا ورځ په یاد وه؟ دې ته اړتیا نه وه. یوازې ستاسې په یاد شو چې نن زما د زېږېدنې ورځ ده. خو دې ګلانو ته هېڅ اړتیا نه وه. دا چا درته رالېږلي؟ تاسې نه دي رالېږلي؟ په سر یې دا لیکنه ډېره ښکلې وه. ما فکر وکړ چې تاسې رالېږلي. د ځان مقبولونه بې نومه ځای کې شنه کېږي. څه دې وویل؟ دا چا درته رالېږلي؟ ما فکر کړی و تاسې رالېږلي دي. زه نه څه پوهېږم. دا تاسې څه کوئ سرګر صاحب؟ سرګر صاحب، بندیک رجب کپټان 3. سرګر صاحب څه شوي؟ تاسې چېرته ځئ؟ حلیمې،
بېرته روغ رانغلم، یا هم زما په سر کومه بلا راغله، بیا زوی مې تا ته امانت دی. سمه ده؟ خو چېرته ځئ سرګر صاحب؟ سلام علیکم. علیکم سلام. وروره د رجب کپټان په نوم دلته څوک پېژنئ؟ نه یې پېژنم. مننه. ژوندی اوسئ. سلام علیکم کاکا. وعلیکم السلام. تاسو د رجب کپټان په نوم دلته څوک پېژنئ؟ رجب کپټان؟ هو. یو رجب کپټان نومې سړی په 30 کال کې مو سره پېژنل. هغه هم ډېر پخوا مړ شوی. یعنې په دې نوم دلته څوک نشته؟ 50 کاله کېږي چې دلته یم. په دې نوم بل کس نه پېژنم. ښه سمه ده، ژوندي اوسئ. په خیر لاړ شئ. رجب کپټان خو ډېر پخوا مړ شوی وله چې دی ولې اوس پوښتنه کوي. الله که پوه شم وروره. رجب کپټان. کړئ خلاص کړه. کاش ته اوس له ما سره وای. کاجل هر حالت کې انسان مړ کېږي. خاینو ډلو نه ډېرې زیاتې اتهام اخیستې دي. موبایل خو در سره نه وي. وویل چې دا کسان د هېواد خاینین دي. د هېواد خایني؟ یوازې مې وویل چې ماته یې راوله. په خبره پوه شوې؟ سمه ده. هله کار دې وکړه. بخارۍ لخوا وړاندې شوه.
واده کوم واده مې نه دی کړی زه به څنګه شم ته کومه ملنډې وهې رښتیا وایي ټولې پیسې یې خپل جیب ته راکش کړي دا څه معنا لري داسې پورې هېڅ اړه نه لري څه ناوې له شنبې تر چهارشنبې